بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وبعد د افغانستان د اسلامي امارت ټولو مشرانو مسؤلینو ته او د افغانستان و ملت ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وبعد د دې ورځې مبارکي هم ټول ولس او ملت ته او د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه ته وړاندې کوم او تبریکي ورته وایم. الحمدلله د افغانستان چې کومې ورځې د ازادۍ دي هغه ډېرې دي. افغانستان یو داسې ملک دی چې په هیڅ ملک کې دغه ازادۍ چا ترلاسه کړې نه دي. خو کومه د ازادۍ ورځ چې آخري چې د 24 د اسد سره سمون خوري، د دې ورځې یعنی د هغه فتوحات چې الله پاک د افغانستان د ولس او د افغانستان د مظلوم ملت په وینو زموږ تاسې را په برخه کړې ده، دغسې خارق العادته فتوحات او دغسې ازادي په هیڅ وخت کې نه ده راغلې. نو ځکه د داسې ازادۍ د ورځې طبعا چې کوم د سیمې ملکونه یا کوم نور ملکونه چې اوس په ښکاره یا په پټه د افغانستان دغه فتوحات چې اوس موږ قرار پکښې لرو، تقریبا چې 2 کاله یې دا دي تېر شوي دي، هغو ته د زغملو وړ نه ده. خو داسې فتوحات چې الله پاک موږ تاسو ته راکړي دي، دا خارق العادته فتوحات کامیابي، نو د هغه رقم خارق العادته قربانۍ هم ورکول شوي دي. خو د دغو هېوادو بیا دې ته فکر نشته چې په دې هېواد کم حالات تېر شوي دي. او زه د افغانستان د ملي دفاع وزارت له مننه کوم چې دغسې د ازادۍ د ورځې غونډه او مراسم یې جوړ کړي، ځکه په دې ورځ کې چې کوم بیانونه وسول هم نورو ملکونو ته پیغام و پکښې کې، هم خپل ولس ته پیغام و پکښې کې، هم د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلینو ته هم پیغام و پکښې کې. نو د داسې غونډو نه زه په هر وخت کې غواړم او د داسو جوړونو نه چې نن ورځ د ملي دفاع وزارت په دې کې خپل کوشش کړی دی مننه کوم. او کوم مراسم چې الحمدلله نن جوړ شوي په دې کې ډېرې ښې د عبرت خبرې وسولې او ډېر ښه پیغامونه مو ولس ته ورکول شول. هم د افغانستان د اسلامي امارت چې کوم مسؤلین دي او کوم ذمه داریان چې لري، هغو ته هم ښه پیغام ورکول شو. نو اوس خو آخري د مراسمو ده چې دوبه چې څنګه وویل شول، بالا اوس وخت به شاید نه وي، نو ټولو ته
بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.